گل و از غید کوچرسی ماماجی گل و از غید کوچرسی ماماجی د مور یو زوی و لیونی د کوچرسی ماماجی گل و از ځان فقر کړه چې هر څوک ته خواله راشي. بلال صاحب وایي چې ځان فقر کړه چې هر څوک ته خواله راشي، مغرور کله یادوي څوک په دعا کې. زه د خپل ژوند څومره ښه کور کې ساتمه، یوه پیغله مې د زړه کور کې ساتمه. ډېر ښه. زه د خپل ژوند څومره ښه کور کې ساتمه، یوه پیغله مې د زړه کور کې ساتمه. او ستا تصویر یو څو ښایسته ښایسته خبرې، نور څه نشته دا نشه کور کې ساتمه. چې ستا قصه راته ریبار شروع کی نو دا مازغه مو لږ لږ کار شروع کی. چې ستا قصه راته ریبار شروع کی نو دا مازغه مو لږ لږ کار شروع. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو ستاسو ورور اکرم علي نادان در سره ما په دغه ګلورینا سیمه کې د سوات نه در سره ما او د دیدار په کوششونو باندې دغه بنډار مو را جوړ کړی دی. غیر چاپیره هم ملګري ناست دي، خو د سو مجبوریانو د وجې د کیمرې بیک سایډ ته ناست دي، د هغوی بیا هم مننه کوم. د تیر په څېر را سره ناست دی بلال ارمان صاحب چې د تعریف محتاجه نه دی. که تاسو غواړئ چې د دوی په ژوند فن باندې کمې خبرې زموږ شوي دي، تاسو ته په اولني کمنټس کې یا په ډسکرپشن کې لینکس میلاویدلی شي، تاسو هغه ویډیو کتلی شئ. زه به بلال ارمان صاحب ته د هغې نه مخکې دغه دوه شعرونه به خپل نور ووایم چې هیڅ مزه مو د قانون دلته کې نشته، چې روښانه سباون دلته کې نشته. هیڅ مزه مو د قانون دلته کې نشته، چې روښانه سباون دلته کې نشته. رب هغه لیونی یار لمې بوزه، رب هغه لیونی یار لمې بوزه، هیڅ مزه مې د ژوندون دلته کې نشته. نو ډېر محترم بلال ارمان صاحب لا بلنه ورکوم چې په ګرمه ګرمه کې را سره خوندور او تازه څه شریک کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لاوه استاد ملګرو ډېر زیاته مننه چې موږ دعوت راکړو دې ساتال ته راوستو. الله دې څو دا دیره آباده ساتي، خوشحاله اوسئ. د کیمرې چې کوم شاده ملګري د هغو ډېره زیاته مننه. بیدارو ناست زموږ سره دم ډېره زیاته مننه. لاوله د درې شعرونه ویم، وایي بعضې خوبونه په رښتیا هم شي، څوک په یو چا پسې تباه هم شي. بعضې خوبونه په رښتیا هم شي، څوک په یو چا پسې تباه هم شي. او زما خلاف دلته کې ډېر خلق، څوک پیغمبر او څوک الله هم شي. ډېر ښه دا شعر بیا زبردست. زما خلاف دلته کې ډېر خلق، څوک پیغمبر او څوک الله هم شي. او زه د یو چا بېروخي نه شم، زړه مې په ما کې جوړه کربلا هم شي. او غزل دی که نه، وایي وایي زه د خپل ژوند څومره ښه کور کې ساتمه، زه د خپل ژوند څومره ښه کور کې ساتمه، یوه پیغله مې د زړه کور کې ساتمه. ډېر ښه. زه د خپل ژوند څومره ښه کور کې ساتمه، یوه پیغله مې د زړه کور کې ساتمه. او ستا تصویر یو څو ښایسته ښایسته خبرې، نور څه نشته دا نشه کور کې ساتمه. ستا تصویر یو څو ښایسته ښایسته خبرې، نور څه نشته دا نشه کور کې ساتمه. او تا ویل باران چې راشي ورته واوړم، تا ویل باران چې راشي ورته واوړم، دغه سوچ کې چترۍ نه کور کې ساتمه. تا ویل باران چې راشي ورته واوړم، دغه سوچ کې چترۍ نه کور کې ساتمه. او دغه مینه به تر مرګه ستا سره کړم، دغه مینه به تر مرګه ستا سره کړم. زه د ځان او ستا حصه کور کې ساتمه. او زه د مینې ژوند خوښی یم، امن غواړم. زه د مینې ژوند خوښی یم، امن غواړم. زه بنګړي او زه رانجه کور کې ساتمه. او دا یو نظم دی د دې وخت چې کوم دی زمونږ زیات تر پیغلې چې دي هغه په ړندو سترګو روانې دي. حقه د هر چا دي، خو د هر کور ته په ړندو سترګو روانې دي. او ښځې زیات تر قمقلانې وي که نه، وایي دا په پټو سترګو څه کړې خدای دې پوهه کړه کم عقلې. دا په پټو سترګو څه کړې خدای دې پوهه کړه کم عقلې. لیونی شي غرسنی شي چې په سر کړې خاورې باندې مور او پلار دې سودایي کړو، رور او خور دې بندیوان کړو. مینه ښه ده مینه ښه وي، مینه ښه ده مینه ښه وي. خو د پلار شمله دې لاړه مورکۍ دې په کور بند شوه، نه د چا کره ورتلی شي نه د چا مخه نیوی شي. او پلار چې راشي د جومات ته اوس په مخ کې سب کې نه وي، پلار چې راشي د جومات ته اوس په مخ کې سب کې نه وي. چرته ګوټ کې غلی غلی پټ پټ مونځ وکړي، خبر یې بیا په ورو ورو قدمونو د جومات را بهر شي، زړه دننه یې پر هر شي. او ستا وړوکې خور مشروطه،
ستا وړوکې خور مشروطه تا ته یاده ده که نه د هغه سمه جنګ ببره په هر چا و زوروره اوس د کور په ګوټ کې ناسته یو عاجزه شانتي ښکاري بهر نه وځي شرمېږي ستا په نوم باندې یادېږي او ستا لالا اوس ته خبر یې ستا لالا اوس ته خبر یې د چا مخکې ښه خبره هم کولی پیغلې نشي مبارک شه ته خوشحاله یارانه دې کړه پوره خپل یارانه دې کړه پوره خپل او دا دوه درې شعرونه نور دي دا نن سبا زیات تر د نشو وخت دی که نه غټ خلک لږې واړه په نشو رالګوي گل و از غید کوچرسی ماماجی گل و از غید کوچرسی ماماجی د مور یو زوی و لیونی د کوچرسی ماماجی گل و از غید کوچرسی ماماجی د مور یو زوی و لیونی د کوچرسی ماماجی او تا ورته دین تا ورته عقل هم خودلی شو خو په کومه لاره دا بچی د کوچرسی ماماجی تا ورته دین تا ورته عقل هم خودلی شو خو په کومه لاره دا بچی د کوچرسی ماماجی او دین خو نو دغه دی چې ټول پرې پوره سم روان یو دین خو نو دغه دی چې ټول پرې پوره سم روان یو څوک بریلی څوک پنجپیری د کوچرسی ماماجی دین خو نو دغه دی چې ټول پرې پوره سم روان یو څوک بریلی څوک پنجپیری د کوچرسی ماماجی او هغه ویل نشي ښه نه دي دا دې ختم کړی شي هغه ویل نشي ښه نه دي دا دې ختم کړی شي بدنام نو هغه بلالی د کوچرسی ماماجي ملګرو دغه و زمونږ ډېر خوږ دوست او خوږ یار بلال ارمان صاحب سره د نورو ملګرو مو یو بنډار را جوړ کړی او یقینا چې تاسو به ترې خوندونه اخیستي وي کوشش به کوو چې بیا هم له داسې ملګرو سره راشو کینو د هغوی سره داسې ښایسته سری کاټ کو په ښایسته لهجه کې په خوندورو لمحو کې او تر تاسو یې ضرور رسوو په دغه څو شعرونو به درنه اجازه اخلم چې زه پکې اخر ته یو خبره شته کومه زما خو د دې ټولو ملګرو سره اولنۍ ملاقات وشو خو تاسو چې مال سره مینه راکړه نو خدای شته دومره مال په خپل کلی کې څوک نه راکړي نو زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم خوشحاله اوسئ ستا اختیار به همیشه نوی دنیا کی په خیالونو مارغان منی سهوا کی ستا اختیار به همیشه نوی دنیا کی په خیالونو مارغان منی سهوا کی ځان فقیر کړه چې هر څوک ته خواله راشي بلال صاحب وایي چې ځان فقیر کړه چې هر څوک ته خواله راشي مغرور کله یادوي څوک په دعا کې په لوی الله مسپارم د لوی الله په امان